ما د مزدور په نر وجود باندې خوله ولیده، تا د خرام په ګټه وټه مدینه ولیده. څنګه حیران مې کړې که نه، ستا زړه کې څه و اخر؟ وخت اوس وایه د قیوم دې حوصله ولیده. په خپلو شعرونو باندې شهاب شعور صاحب ته خواست کوم چې راشي خپل تاثرات بیان کړي. شهاب شعور. شروع کوم د هغه پروردګار په نوم چې موږ ته د ګویایي طاقت را بخښلی دی. په سټیج باندې ناستو ډېرو قدرمنو مشرانو او دلته په تالار کې ناستو مشرانو کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې نننۍ ورځ د یو یاداش په توګه باندې نمانځلې کیږي. د ډسټرکټ یوث افیر او د قیوم خان قیوم صاحب ډېره زیاته مننه چې د مزدورانو د دې ورځې د نمانځلو تابع یې وکړله. قدرمنو، الله تعالی په خپل سپېڅلي کتاب کې د 12مې سپارې په سر کې فرمایي چې هر ساکښ ته رزق ورکوونکی الله تعالی دی. د انسان پورې بیا ده چې دې په کومه طریقه باندې د ځان دپاره رزق ګټي. قدرمنو، مزدور لګیا دی د خپلو بچو دپاره رزق ګټي، په حلاله طریقه باندې ګټي. د ماسټر شیر افضل یو دوه شعرونه یې چې ما وی توري او مبارک شه خبر شوی یم چې ستا په کور کې یو ککې ماهتابان پیدا شو، توري وی ورشه په خانانو باندې زیره وکا چې د دهقان کره دهقان ابن دهقان پیدا شو. قدرمنو، دا مزدور چې کله مزدوری کوي نو دا هغه هم څه احساسات وي، د هغه څه جذبات وي. موږ له پکار دي چې د دغه مزدورانو د احساساتو د هغې د جذباتو ډیر زیات قدر وکړو، ځکه چې حلال رزق ګټل چې کوم دی نو دا عبادت دی، او چې څوک د خپلو بچو دپاره حلال رزق ګټي نو دغه خلکو ته موږ درناوی ورکو، دغه خلکو ته به موږ د قدر په نگاه باندې ګورو، په مقابل کې د هغه خلکو چې هغه په ناوړه طریقه باندې د خپلو بچو دپاره رزق خو ګټي خو چونکې آخرت د ځان دپاره غر کوي. د ډسټرکټ یوث افیر او ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو دلته راغلی، د مزدورانو دپاره تاسو درناوی ورکو، د هغې د احساساتو د جذباتو دپاره تاسو همدلته موجود یې، ډیره زیاته مننه کوم.